پوهیږي د خوښېدلو او مینېدلو ترمنځ څه فرق دی؟ خوښېدل داسې چې یو انسان دی تل تا سره ښه رویه کوي، در سره مهربانه دی، نو د هغه د دغه مهربانۍ له وجې ته له هغه سره یو اړیکه پیدا کوي. خو دغه اړیکه داسې نشي کېدی چې کله دغه انسان نه وي ته دې ودردېږي یا دې بېقراره شي، ځکه دغه اړیکه د مهربانۍ له مخې رامنځته شوې. خو مینېدل برعکس د دې کیسې دي. مینېدل یعنې که چېرته یو انسان د نړۍ بد اخلاق ترینه کس واوسي او ته ورسره مینه ولرې، که چېرته هغه د څو لحظو یا د یوې ورځې لپاره ستا په څنګ کې نه اوسي، نو حتما بېقراره کېږي، حتما دې زړه تنګېږي او حتما در باندې زړه تنګون داسې کانې کوي